درست پښتون لکندهار تر ټکا درست پښتون لکندهار تر ټکا سره یو د ننګ پکار پټ وشکار د خپل یو دو درې شعر او منظر صاحب که اجازه ته غینه پس بدستاسو یو کلام وایم ننګیال صاحب ډیره مننه ننګیال صاحب دا سو شعرونه وي او کتایم پکې وي نو دی به یو درې شعر زه ویم وای ناوي پتا مې د سنگار څومره خرچه کړې ده ناوی پتا مې د سنگار څومره خرچه کړې ده او ما د وطن په لالازار څومره خرچه کړې ده اول مې سر بایلو او بیا مې پکې سترګې بایلې منظر صاحب اول مې سر بایلو او بیا مې پکې سترګې بایلې ما ګل ستا په انتظار څومره خرچه کړې ده او یوې اول مې سر بایلو او بیا مې پکې سترګې بایلې ما ګل ستا په انتظار څومره خرچه کړې ده او یوې سپوږمۍ ته دومره ستوري تاثیر زړه کې ووي یوې سپوږمۍ ته دومره ستوري تاثیر زړه کې ووي په خپل اسمان پروردګار څومره خرچه کړې ده منظر صاحب ستاسو کلام به ووایم وایي ستا د لیدو نه پس د ځان سره په ذات کې نه وم ستا د لیدو نه پس د ځان سره په ذات کې نه وم یو کیفیت نه تېرېدم په کائنات کې نه وم ستا د لیدو نه پس د ځان سره په ذات کې نه وم یو کیفیت نه تېرېدم په کائنات کې نه وم او یو په سوال نه خورم او دویم د بل نه پاتې نه خورم یو په سوال نه خورم او دویم د بل نه پاتې نه خورم زمری وم ځکه خو د خلکو په خیرات کې نه وم او محسوسومې بیا هم داسې لکه تیر وي په ما محسوسومې بیا هم داسې لکه تیر وي په ما ګینې کالام چې ورانېدو نو زه په سوات کې نه وم محسوسومې بیا هم داسې لکه تیر وي په ما ګینې کالام چې ورانېدو نو زه په سوات کې نه وم او د امن ځای دی خو چې نن پکې چاودنه وشوه د امن ځای دی خو چې نن پکې چاودنه وشوه خبره ټیک نه ده خو شکر چې جومات کې نه وم وایي د امن ځای دی خو چې نن پکې چاودنه وشوه خبره ټیک نه ده خو شکر چې جومات کې نه وم او تا بندګي ما نه د حسن د لمبو غوښتله زه سپنډت د هندوستان په سومنات کې نه وم د نوي کول زلمی په دې پرچه کې ټول راغلي زه په خپل وخت کې چا فیل کړی اسلامیات کې نه وم د نوي کل زلمی په دې پرچه کې ټول راغلي زه په خپل وخت کې چا فیل کړی اسلامیات کې نه وم او د پښتو مونځ دی بیا د سره شي زما دپاره د پښتو مونځ دی بیا د سره شي زما دپاره چې احمد شاه امامو زه ړومبي رکات کې نه وم وایي د پښتو مونځ دی بیا د سره شي زما دپاره چې احمد شاه امامو زه ړومبي رکات کې نه وم او هغه ګلاب ومه سپیره چې په قسمت سپیره وي زه شیرینۍ ته چا ورکړی په سوغات کې نه وم او ته وایه څنګه دې تیر کړی دی او څنګه تیر دی ته وایه څنګه دې تیر کړی دی او څنګه تیر دی او که نه زه په دغه تیر پرلی میرات کې نه وم او شکر دی دا به ورته خان د خپل وطن ښکارېدم شکر دی دا به ورته خان د خپل وطن ښکارېدم منظره ځکه چا لیکلی په زکات کې نه وم ډېره زیاته مننه